بسم الله الرحمن الرحیم. د تګو ادبي چینې خپرونو مینوالو سلامونه، احترامات، په خیرونه. خدای دې وکړي چې ټول برک روغ او د صحت په جامو به سنبال وي. زه اظهار خوشحال یم او تاسې همدا مهال زما د فیسبوک له ادرسه، زما د یوټیوب له ادرسه د تګو ادبي چینه خپرونه اورئ. تګو چینه خپرونه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې کله چې زه اروپا ته راغلم دغه برنامه مې شروع کړله او دې کې د هیواد هغه کادرونه چې زیات مینوال لري، زیاتې خوښۍ، ښه شاعري کوي، ښه شعر وایي، ښې زمزمې کوي، ښه ممثلین دي او تر څنګه هغه خلک چې په ټولنیزه میډیا کې پوره د شهرت خاوندان دي. دوی راخلو، دوی سره د په ژوند، هنر او هڅو باندې خبرې لرو. خوشبختانه نن مو خپرونه کې را سره داسې یو څوک میلمه دی چې تاسې ټول یې پیژنئ. زه په پوره باور سره دا خبره ځکه کوم چې داسې یو څوک دی چې هغه د هر چا په زړه کې خاص ځای لري او زه باوري یم که یو ځل یې څوک غږ واوري نو بار به دا کوشش کوي چې د دغه شخصیت شعر واوري، د دغه شخصیت دیکلومه واوري، د شعر د ویلو له اندازه بار خوند واخلي. نو خوشبختانه دا اونۍ را سره له خوسته زموږ ګران ملګری او خوږ ژبی او ښه دیکلوماتور ښاغلی عصمت پاچا میلمه دی. انشاءالله تاسې را سره ملتیا وکئ. کوم ملګري چې پوښتنې لري، غوښتنې لري، هغوی هم کولی شي پوښتنې په کومنټونو کې هم شریکې. ځینې ملګرو پوښتنې را شریکې کړي دي، هغه به زه ورنه کوم. ځینې ما سره پوښتنې دي، هغه به کوم. منځ کې به ښه شعرونه ترې وورو، د ژوند، شاعرۍ، هنري کارونو، فعالیتونو په دې اړه ورسره خبرې لرو. نو د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړئ، خپرونه را سره وګورئ، واورئ او تعقیب کړئ. یوه غوښتنه چې له نورو ملګرو سره هم پروګرام شریک کړئ، شیر یې کړئ چې نور ملګري هم خبر سي او پروګرام ته راسي او پروګرام لا ښایسته سي. زه به میلمه وګورم. میلمه شکر دی ستا دی او راغلی. زه باوري یم ډېر ملګرو به غوښتنه هم همدا وه چې عصمت ځوان له هغه ملګري چې ورسره بلد دي هغوی خاص بلد دي، هغوی چې ورسره بلد نه دي نو اوس به بلد شي ورسره. او دغه ښایسته ځوان هم د څېرې له لحاظه، هم د صورت له لحاظه، هم د سیرت له لحاظه ماشاءالله ډېر ښایسته دی. سلامونه پاشا جي، ستړی مه په خیر راغلی. خوشحاله یم چې زما دعوت دې ومنه او خپرونه کې دې را سره ګډون وکړه. علیکم سلامونه. علیکم سلامونه. ستړی مه شې، الله دې خله را ډېره زیاته مننه کوم ستا د دیوال ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې دومره لږ بیا موږ په یاد یې قربان دې شم. زه فکر کوم چې که انسان هغه څوک چې پښتو ادب سره مینه لري، پښتو ژبې سره مینه لري، هغه چې هر ځای کې وي د عصمت پاچا نوم به یې په زړه او د غږ انګازې به د هغه سره غوږو رسېدلي او هغه به د یاده نه وباسي. موږ نن خوشبخته یو چې ته را سره یې. وخت دې په خیر. نو هیله دا ده چې نن موږ کومې پوښتنې موږ لرو، ملګري لري، د ټول ځواب په ورین تندي چې څنګه همیشه د ډیپلومه په ورین تندي او خوشحالۍ او ښه سټایل کړې ده، نن هم همغسې یو عصمت پاچا غواړو. قربان ډېره زیاته مننه. خوشحال صاحب متراور یم. ستاسو عمر او زما منل. خواهش کوم. پیل همدا باندې کوو چې موږ عصمت پاچا چې پیژنو، عصمت پاچا یې پیژنو. پوښتنه همدا ده چې آیا دی خپل نوم ده که نه د ټولنیز میډیا لپاره یا د ادب لپاره یې دغه نوم انتخاب کړی ده؟ خیر یوسې ډېر زیات. دغه زما خپل نوم دی او دغه تخلص مې چې دی که نه زیات مې خوښېږي. تخلص وبخښه غږ بند شه، ما وانه اورېده. ما داسې وی چې نوم مې خپل دی، خوشحال صاحب خوند یې راکوه د شوق مې پاچا. ځینې خلک داسې دي چې هغه سیمه کې پاچایانو باندې مشهوري، داسې یو څه خو به نه وي؟ نه داسې څه نشته. ما ته ملګرو سره مې مشوره وکړه نو د دوی د خدای کورونه آباد ډېر سره جوړم ده د غږ سره د ستا نوم او د تخلص ډېر سره جوړ دي. عصمت پاچا
لکه یو بل ته چې جوړ شوي. قربان ډېره مننه تاسو نظر کلی دی. مننه بادشاهجي ما ته کومنټونه ښکاري دلته ملګري لیکي چې اسمت پاچا غږ چې دا وایي ډبل ده نو نه پوهېږم چې اصلي ستونزه به څه وي. ما ته خو والا ما ته هم ډبل ساعتونه ما ویل زه به پوښتنه کوم ستاسو غږ کې مشکل خبره به وي. نه ستاسو غږ ډبل ده که نه ما ته صحیح راځي ستاسو غږ. زما خو نه ګوشاکې اچولي دي ډېر به ښه شي ډېره مننه مینوالو مننه تاسو سپورټ نه ملګرو نه که احیانا لایف کې کومه ستونزه وه دا راسره شریکه کړئ او که زما هیډفون کې مشکل و بیا به زه بدل کړم مشکل نه شو دا به زه بدل کړم دا ځل پاچا صاحب راخلو که احیانا په ساوند کې مشکل و دا به بدل کړو بل ساوند به راواخلو هیډفون به کېدم بل هیډفون به راواخلم انشاءالله ته به غږ بیا صحیح وي دونه مشکل به نه وي. دلته پاریس کې هم فرانسې کې ګرمي نو ښه پرېمانه ده اوس که دا وګورئ اوس دلته خوله یم ګرمي شته ده دلته ها خپل مېلمه راخلم که احیانا غږ ډبل یو ځل بیا یادونه وکړي انشاءالله دا ځل به ستونزه نه وي انشاءالله مشکل به حل کړي بیا به زه خپل هیډفون بدل کړم که احیانا مشکل و. مننه پاچاجي خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ کور ودان انشاءالله اوس به غږ څه وایي زه خو صحیح اورم ستاسو غږ. یاره ما ته هم ډبل راځي اواز نکاس کوي بېرته راځي. خیر ده فکر کوم اوس به جوړ شوی ودرېږه زه خبرې وکړم اوس بالکل صحیح شو فساد د هیډفون جوړ کړی و. ما ته چې لومړی مې خبرې وکړې خپل اواز یې نکاس کوه بېرته راته ما ویل خبره د ګوشکو ده نو ما ویل شاید اورېدونکو ته شاید بیا سم اواز ورشي. نه بالکل ښه دی موږ فکر کوو چې ممکن اسمت پاچا خپل غږ جوړی په اصل کې که بغیر له کوم د اسمت پاچا غږ اوري ډېر خوندور دی ډېر مزېدار دی او بار بار اورېدو کې انرژي اخلي خوند اخلي. اسمت پاچا د خپلو زده کړو په اړه که راته ووایې چې تعلیم څومره سوی ده؟ زده کړې تر 12 صنف پورې مې زده کړې کړې دي نور بدبخته به وایم چې رانه پاتې شوي دي خو انشاءالله کوشش کوم وخت تېر نه دی نیت مې کړی دی انشاءالله بیرته بیا پیلوم انشاءالله په خیر سره خدای دې وکړي لا خو ځوان له خیره تربیه لري پوره سو اوس خو به که زه فکر کوم پوهنتون ته هم ځې نو خلک به پوهنتون د ستا په خاطر هم راځي. اسمت پاچا قربان ډېره مننه ستاسو مینه د خدای مو راته ژوندۍ لره. څنګه پیدا شوله؟ څنګه خوشحال صاحب ستاسو اواز شعر شاعري سره د مینه علاقه څنګه پیدا شوله د اسمت پاچا؟ ولا هغه د درمان صاحب بیت رایاد شي چې زه ان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د الله به نه ویده کېدمه نو خوند یې راکوه ډېر د کوچنیوالي نه مې ورسره مینه وه خوند یې راکوه نو همدغه مینه وه چې دغه ځای ته یې موږ راورسولو. بېشکه تاسې د خوست ولایت کومې سیمې سره تعلق لرئ؟ او د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزیو او ان خسنزیو کلي سره موږ یو. ډېره ښه فامیل کې کورنۍ نه علاوه نور څوک ول چې په ادب ته کار کړی پښتو شاعرۍ ته کار کړی پښتو شعر کې ګډ شوی یا شاعر پاتې شوی؟ یاره مینه ورسره وه که نه ټولو مینه ورسره وه زه هم دوی تشویق کړه په یو ورور مې د هغې تشویق کړم ویلې تا سره خوند کوي ته یې وایه نو دوی هم داسې میډیا ته نه دي راغلي خو همداسې مینه یې ورسره وه دا د دوی مینه وه چې زه یې دغه ځای ته راورسولم. ځینې خلک بیخي داسې دي چې د خوست خلک جوړ شعر و شاعرۍ ته دي د دوی دا ژبه دا لهجه جوړه شعر و شاعرۍ ته. خیر یو څه ستاسو نظر ښکلی دی خوشحال صاحب ډېره مننه کوم ډېره مننه. تقریبا د ډېرو ملګرو سره به دا پوښتنه وي اسمت پاچا دا هغه تقریبا ډېر ښایسته مور سره ښکاري خلک یې زیات خوښوي دا د دوی سیمه کې کوم رواج دی که نه دا د خپل سټایل ده؟ نه هغه خو داسې وه خوشحال صاحب محترم چې ما
ویښتان مې لږ غټ غټ و که نه، نو چې کله مې کوچني کړه بیخي ماشین مې کړه، نو وروسته ما چې ځان په آینه کې ولید د خوند یې رانه کړو، بېرته مې دغه څادر تاو کړو، نو یو څو ویډیوګانې مې په همدې کې وکړې، نو بیا همداسې ورسره عادتي شوم. اوس چې دا نه وي ما ته هم خوند نه راکوي، او بېرته ویښتان هم نه دي ستر شوي، هغه چې ستر شي بیا یې لرې کوم. نو داسې رواج شی نه دی. او یو ځل بله ورځ چا پوسټ کړی و، ویلې نه پوهېږم چې ما پسې یې کړی و، خو فکر مې وکړ ما پسې یې کړی و. بیا ما کمنټ هم ورته وکړ، ما ویل زه ته دې خوشحال وې ته ما نه پرېږدې. هغه ویلې چې بل ډول کمنټ یې کړی و که نه، نو هغه داسې لیکلي ول چې مخکې به دغه څادر چې و خلکو به ترشلونو ته تړاو، چېرته به لو خو بل و هغې ته به یې تړلو. اوس خلک یې مشاعرو کې په سره وي او بل داسې شي پوسټ یې کړی و. نو والا زما مینه ورسره وه که نه، خوند یې راکوه. نو ما ویل چې دا ویښتان مې بېرته ستر نه شي دومره یې نه لرې کوم. مقصد به کوم ډول پوره باور سره وایم چې تاسو سره ښایسته ښکاري او ټول ملګري غواړي چې عصمت پاشا همیشه په دغسې یو ښه سټایل کې وګوري. قربان، ډېره مننه، ډېره مننه، خدای مو راته ژوندي لره. شاعرۍ به هم خبرې کوو، راځئ یو ښایسته غزل واورو، نظم واورو. مونږ غزلې تا نه ډېرې اورېدلې دي، خو نظم مو فکر ما خو نه دی ملګرو اورېدلی. نظم به وروسته اورو، خو اوس غزل اورو، بیا په هغه باندې خبره کوو چې نظم ولې نه وایې. ولې نه، ولې نه، غزل به درته وایم. خوشحال زی محترم وایي ړوند شومه رڼا په دیوالونو کې ساتي، ظلم کوي تا په دیوالونو کې ساتي، او رامه شه د زړه دښتې ته واخله پکې ساه، څو به د بابا په دیوالونو کې ساتي. رامه شه د زړه دښتې ته، رامه شه د زړه دښتې ته واخله پکې ساه، څو به د بابا په دیوالونو کې ساتي. او نجونې چې د سترګو په وهلو شي لږ پوهې، خپل غرور یې بیا په دیوالونو کې ساتي. نجونې چې د سترګو په وهلو شي لږ پوهې، خپل غرور یې بیا په دیوالونو کې ساتي. او دا خلک د زړونو غم یې اچوي په زنګ، دا خلک ښکلا په دیوالونو کې ساتي. دا خلک مننه، دا خلک د زړونو غم یې اچوي په زنګ، دا خلک ښکلا په دیوالونو کې ساتي. او زه خو نو شاهین یم دا نه لري امکان، تا څنګه له ما په دیوالونو کې ساتي. ډېره مننه، ډېره مننه. موږ ستا غزلې ډېرې زیاتې اورو په ټیک ټاک کې، ټولنیزه میډیا کې، په فیسبوک باندې، اما ډېر کم وخت موږ نظم ما نه دی اورېدلی. نظم کېدای شي تا ویلی، ما مخې ته نه یې راغلی، خو اما زما شاعرانو دیره باندې هم زه غواړم خبره وکړم در سره. نظم نه وایې، نه دې خوښېږي که نه جوړ دی ته نه ده چې ته باید وایې. والا خوند راکوي، ډېر کوشش مې وکړم. ستا خبره ده چې یو نیم سړی که نه همدغې ته نه وي جوړ چې نظم ووایي یا شعر وایي. چاته نظم خوند ورکوي او چاته صرف غزل خوند ورکوي. او بیا دغه ټیک ټاک چې دی که نه، نو دی کې تقریبا 15 سیکنډه همداسې بیا تېرېږي که نه، خوند نه کوي. د دې په خاطر هغه ځینې بیتونه دي هغه خوند راکوي چې باید همغې ته یې ووایم. ځینې ټیک ټاک ته جوړ شوي، ډېر وخت هم کېږي که نه زه ټیک ټاک کې یم، هماغه ته ویډیوګانې جوړوم، او که نظم ووایم بیا بیخي اوږدېږي که نه. نو د دې په خاطر هغه یو نظم مې ویلی و، هغه د درمان صاحب غزل و، هغه خدای دې وبخي، هغه ثناالله جان همدرد ته یې لیکلی و، زموږ ملګری، هغې ته یې لیکلی و، هغه فیسبوک پاڼې ته مې اپلوډ کړی و، په هغې کې پاتې و. صرف هغه یو نظم مې ویلی دی، نور مې داسې بل نظم نه دی ویلی. یو بل نظم و فکر کوم د کوزې پښتونخوا یو شاعر و، هغې ویلی و، هغه کوچنی شانتې و، خو ما ته کم کم را یادېږي. که ویې وایم نو شاید هغه ځینې بیتونه یې رانه هېر شي، نو کوشش به وکړم. هغه نظم داسې و چې بېګانه وخته کې چې کور ته راغلم، مور مې شکي شوله راپاڅېدله، زما جیبونه یې زر ولټوله، هېڅ یې پیدا نه کړل، بس یو کاغذ و، هغه کاغذ کوم چې و تا راکړی، ما لا په برندو سترګو نه ولوستا، مور مې شروع شوله ستا خط یې لوستو، زه یېرېدمه چې مور پوهه نه شي، ما زر حمله وکړه کاغذ باندې، شکر دی شکر دی ټول مې ترې راوتښته، خو لږ توکړه ورسره پاتې شوله، خو لږ توکړه ورسره پاتې شوله، هغه توکړه څه د کمال توکړه وه، هغه توکړه څه د کمال توکړه وه، هغې توکړې راته کار وکتلو، په هغې دا ټپلې کښۍ وه چې نوره په کور د ټینګې نه یم، مور ته دې وایه چې جرګه راولېږي نه.
ډېره خوند یې وکړه دې ټپې. ستاسو د سیمې خلک ډېرې ښې لنډۍ وایي، که کی امکان لري په خپله ژبه باندې څو لنډۍ موږ ته ووایي؟ ولې نه خوستی لهجه کې یو څو ټپې وې چې دله کسې چی شی کسې که مخو کسې زه پناوې لوړی یم ولې مې تکتې للیا دله مې ستن په ګوته ووته مینه. دې ټپه کې سخت عجیب زور نه دی پکې. ډېر عجیبه خبره ده. ټپه والا زه نه پوهېږم الفاظ را سره نشته که نه، نو ډېر څه پکې دي. ټپه مطلب پوره یو غزل، یو ټول غزل او یوه ټپه د ټول غزل مطلب د ټول غزل بس ده زما په فکر. د ټپیزو سره جوړ یې کله د ویلي وایي لوستې دي؟ والا خوند راکوي، ډېر زیات خوند راکوي، خو خبره دا ده چې زما یادېږي نه. ډېر کوشش هم چې وکړم یادېږي مې نه. او غزل چې څومره اوږد وي که نه، یو 2-3 وارې پرې راتېر شم نو بیا ټول یادوم. نو ټپه خوند راکوي، نو ویلی نه شم ولا یادولی نه شم. دا پوښتنه ما تر ډېره چې موږ ته وي نو ته ټول شعرونه په یادو وایې. دا دې په یادو زده کړي زده کوې که نه فقط همغه 2-3 بیته چې ټیک ټاک لپاره وایي په یادو زده کوې؟ نه والا په یادو موډ دی که نه، چې کله د موډ برابر وي نو بیا چې په غزل را تېر شم نو بیا مې ټول یادېږي. او یو نیم غزل بیا سخت وي، بیا یې زه په چل سره وایم که نه، چې سړي سره موبایل په لاس کې وي نو هغه ویډیو کې بیا ښه نه راځي. د دې په خاطر هغه موبایل کمرمین ته ورکړم، دا ته در سره ونیسه، زما د هغه نه لږ دې خوا کړه. نو موبایل چې لږ دې خوا کړي نو هغلته نقل ورنه اخلم. نور غزل باندې یو څو وارې تېر شوم. نو غزل داسې دی که نه چې ما ته ډېر ګران دی. زه وایم غلط نه شي، ډېر کوشش ورسره کوم. لکه مثال به درته ووایم، لکه سوی لاس نه وي هماغه رقم ته کوشش ورسره کوم چې رانه غلط نه شي او غلطي هغه نه کوم، بې ادبي ونه کوم. دغه احساس زه فکر کوم که ټولو سره پیدا. ځینې ملګري د نورو ملګرو شعرونه ډېر ښه نه لولي، ځینې حروف پکې کموي یا زیاتوي، خو که دغه فکر ټولو سره یې زه باوري یم چې د شعر هغه حق به ما داسې، د شاعر حق به ما داسې، او دا وړتیا تاسو کې الحمدلله شته دی. غزل اورو که د ملګري به وایي چې خبرې م ډېرېږي، زه خو غواړم چې ډېرې خبرې در سره وکړم، خو ملګري غواړي چې ډېر شعرونه درنه واوري. غزل اورو. مننه ولې نه خوشحال شم محترم. تا ته غزل ویلم خوند کوي که نه. نو غزل خو داسې دی چې څه وایې په عام محضر کې ژڼې په زندۍ سوي، ژوبل زړونه د اوږدو بڼو په ژۍ سوي، او غږ د غرض غمی نشي واپس یې درته راولي. دا خبرې مه کوه چې زور به د خولګۍ سوي. بیا ووایه غږ دی مننه، غږ د غرض غمی نشي واپس یې درته راولي. دا خبرې مه کوه چې زور به د خولګۍ سوي. او واوره د پردي ټوپک څښتنه قیامت بشي، خدای به درته وښایي چې حق د زندګۍ سوي. زبردست. مننه. واوره د پردي ټوپک څښتنه قیامت بشي، خدای به درته وښایي چې حق د زندګۍ سوي. او زه د بڼو د زمبا هره ترپا اورمه، زه په دې پوهېږم چې شور د خاموشۍ سوي. واجی زبردست. بیا ووایه. مننه. زه د بڼو د زمبا هره ترپا اورمه، زه په دې پوهېږم چې شور د خاموشۍ سوي. او ته خو بیابان ته د باران نه وروسته لاړ شه، خپله به یې ووینې چې خوند د تنهایۍ سوي. ته خو بیابان ته د باران نه وروسته لاړ شه، خپله به یې ووینې چې خوند د تنهایۍ سوي. او ته خو په پوره کال کې شهین ته سترګه نه وهې، بیا به د په ما باندې احسان د شاعرۍ سوي. زبردست. مننه، ډېره مننه. دغه یو بل غزل و چې چاته زړونه تش کړو، غم د چا په اوږه وار کړو، څو ماښامه ژوند دی په ژړا به یې تکرار کړو. او عشق چاته زړونه تش کړو، غم د چا په اوږه بار کړو، څو ماښامه ژوند دی په ژړا به یې تکرار کړو. او عشق بکاري و مګر موږ یې د کار کړو، غم د زړه په مخ ته وهلو سم هوښیار کړو. عشق بکاري و مګر موږ یې د کار کړو، غم د زړه په مخ ته وهلو سم هوښیار کړو. او کینئ په قرار لیونو څه غواړئ له عقله، موږ یې لکه ستاسو ګریوانونه تار په تار کړو.
کینې په قرار دی ونه څه غواړئ له موږ یې لکه ستاسو ګریوانونه تار په تار کړو او غم په کړی دود نه دی چې پورته رانه لاړ شي درد سوی سګرټ نه دی چې ستی ګزار کړو بیا ووایه ډېر علي باید دی مننه غم په کړی دود نه دی چې پورته رانه لاړ شي درد سوی سګرټ نه دی چې ستی ګزار کړو او پاکه ربه زړه به دې شي تور له بني ادمه دومره ارمانونه به دې سترګو ته کتار کړو پاکه ربه زړه به دې شي تور له بني ادمه دومره ارمانونه به دې سترګو ته کتار کړو او نه در څخه غواړو لویې مرتبې پرېږده دا واړه ځانونه یو دې بل ازار کړو واجی ډېر علي ده بیا ووایه مننه همدغه وروستی بیت و چې نه در څخه غواړو لویې مرتبې پرېږده دا واړه ځانونه یو دې بل ازار کړو ډېره مننه برقه ستا دا شاعري هم عجیبه شان محسوسیږي برقه ستا دا شاعري هم عجیبه شان محسوسیږي لکه دشته کې څوک اوري خپل اواز په واپسۍ کې اوه بالکل والا بالکل اسماعیل پاچا موږ ډېر ستا نه د ملګرو شعرونه زیات اورېدلي اما ډېر کم به دې خپل شعرونه ویلي یا به دې نه یې ویلي ممکن ډېر ملګري لا نه یې خبر هغوی چې فیسبوک پاڼه کې در سره نه دي چې اسماعیل پاچا ډېر ښه شعر لیکي ډېر خوندور شعر لیکي د خپلې شاعرۍ په اړه ووایه اول نه شاعر وې چې بیا دې فیل ته راننوتلې بیا دې ویډیوګانې او ډیپلومې دا شعرونه شروع کړل که نه اول ډیپلوما او ویډیو دا شعرونه شروع وروسته شاعر سوی یې شعر زورور صاحب د الهام مننه خوشحال صاحب هغه داسې وه چې هغه د درمان صاحب بیت یو ځل بیا دلته مخې ته راځي چې زه ان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د اللهو به نه ویده کېدمه نو ډېر د پخوا څخه مې همدغه شوق و که نه چې زه دغه فیلډ ته راشم شاعرانو ته خدمت وکړم ځکه شعر ما ته ډېر ګران و خوند یې راکوم دغه د ګرانښت له وجې ما نه غوښتل چې دغه خپل شعر ووایم زه یې په خپله ووایم خلکو ته یې ور وښایم هغه داسې وه چې ما ویل د شعر بې ادبي ونه کړم ځکه شعر ډېر راته ګران دی له ځان هم ډېر راته ګران دی همدغه شعر و چې زه یې په خلکو وپېژندم دغه مخته ورځو کې یو چا سره مې سړی مشي کوله نو که هغې راته وویلې چې څه پیدا یې ده رسولې ده کله یو ځای کې کښېنې کله بل ځای کې کښېنې شعرونه دې وایي ما ورته وخندل ما ویل همدغه یې پیدا ده چې تا سره مخامخ شم ته مې پېژنې زه څه پېژندم هغه مې پېژني بل ملګری مې پېژني همدا خوشحال صاحب دی چې پېژني دومره لرې ځای کې موږ یاد یو نو همدغه د شعر وجه وه که نه نو دغه ځای کې بیا شعر سړي ته لا ورګران شي نو ما ډېر د کوچنیوالي نه مې شعر لیکه که نه نو بیا همدغه یو څه وخت کې دغه روژه و فکر کوم یو ملګری مې و د قدرت الله حقیقت صاحب په نوم هغې شعرونه مې سره ویل ما ویل نن به زه په خپله هم شعر درته ووایم جرأت مې وکړه که نه جرأت مې وکړم دغه جرأت همدغه د جرأت وجه وه چې شعر مې فیسبوک ته اپلوډ کړه نو ده ته مې ویل چې نن به زه خپل شعر درته ووایم ملګري ناست و بنډار یې کړی و نو ټولو راپسې وخندل ویلې ته هم دې ته ګوره خپل شعر راته وایي ما هغه د کتابچې نه یو عکس اخیستی و هغه شعر ډېر خوند راکړ نو ما ویل نن زه درته وایم ویلې دوی سره وخندله بیا بل ملګري مې ورته ویل چې زه دی دې ووایي چې څه شی لیکلی دي څه خبره ده څه شی دي هسې ګپ لګوي او که څه شعر یم دی ما ویل ښه زه درته وایم نو چې کله مې شعر ورته شروع کړو نو دوی ته نه پوهېږم دوی به ما ته ډاډ راکوه او که په رښتیا به یې خوند ورکړی وي نو دوی راته وویل چې ته خپل شعر ولې هغه ته فیسبوک ته نه اپلوډ کوې هغه ځای کې و رښتیا خبره داسې وه چې هغه شعر مې چې کله ورته وویله ویلې ولا ډېر ښایسته دی خو فکر کوم د چا نه دې پټ کړی دی نه یې منله نو ما ویلې چې زه صحیح ده بله ورځ ته مې هغه ټوله کتابچه وروړه ما ویل دا مې د کوچنیوالي دغه د ماشومتوب کتابچه مې ده دغه کې تاسو شعرونه وګورئ چاڼې کوي چې کوم ښایسته دي نو دوی هم داسې حیران شو ویلې دومره حوصله څنګه وي څنګه دې نه راوباسل ویلې نن سبا شاعران ټول هم دا شی دي که نه تم کړی نه کېږي چې څنګه شعر ولیکي ډایرکټ فیسبوک ته اپلوډ کوي ما هم لیدلی دی نو ما نه وغوښتل که نه ما ویل داسې نه چې یم او شعر به مې چې نو هغه خبره وه نو چې کله مې شعر دوی ته مې کتابچه وروښوته نو هغه شعر ورو ورو مخکې کېدو نو زه هم د دوی د ډاډ له وجې راغلم تشویق یې کړم هغه یو څو بیتونه مې فیسبوک ته اپلوډ کړ بیا ملګرو ویلې چې او
ته او شاعري ما ولولۍ نشم کولی، دلته زم ضد ونیوم، نور غزل مې مور اپلوډ کړ، بیا ټول خلک خبر شوي ته هم شعر لیکې. نو همدا پوښتنه وه. خیر اوس ډېره مننه، قربان دې شم. ډېر مزه راکړې. زه زیاتره وخت زه دلته په اروپا کې یو پروګرام لرم د چینپ په نامه باندې، بیا ټیک ټاک باندې دا لایف راځم. بیا څو ځل مې ستا شعر ویلي، بیا ملګرو پوښتنه کوله چې دا د عصمت پاچا خپل شعرونه دي؟ ما ویل هو چې دا خپل شعرونه دي که نه. لکه هغوی باور هم نه کوه چې څنګه دا دومره ښه شعرونه لیکي، دا ولې ډېر نه اپلوډ کوي. په هر حال کوم شعر شعري ټولګه دې اماده کړې ده، نه ده اماده کړې، تعداد کم ده، نه غواړې اماده یې کړې، څه کیسه ده؟ خیر اوسه خوشحال صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. هغه پخواني شعرونه چې وه که نه، هغه دا شعر هم داسې دی لکه ملغلرې. خوشحال صاحب تاسو اواز ما ته بیرته بیا هم راځي، نه پوهېږم څه خبره ده. زما اواز تاسو ته صحیح دی؟ اوس صحیح شو. مخکې لږ ستا هغه تصویر بند شوی وای، تا اوس جوړ شه. ما ته خو همدغه خبرې بیرته بیا تکرارېږي. که یو ځل ښکته سه بیرته راسې، بیخي به ښه سي. ښه داسې صحیح ده. ډېر وبخښه، ډېر وبخښه. هیله کوم. دوستانو د یو شي بخښنه تاسو کوئ ځکه انټرنیټي مشکلات کله کله پیدا کیږي. ان شاء الله تاسو پوښتنې کړي، هغه ما راخیستې دي او زه به په نوبت یوه پوښتنه ځوابوم. زما ډېر خواږه همکاران ښاغلی عبدالستار حکیمي دی هم دلته دی، سمیر خان، نور ملګري همکاران ټول دلته دي، جاوید استاد دلته دی. نو ټول د زما سلامونه او احترامات ومني او خدای دې وکړي چې ټول به ښه وي. زه خپل مېلمه ته بیرته ورځم، راخلم یې کله کله ستونزه پیدا کېږي، د هغه بخښنه تاسو کوئ. دا آنلاین دغه ډول ستونزې بیا لري ځان سره. خو په هر حال موږ تر اخره بریده پورې هڅه کوو چې انشاءالله پروګرام په ښه شکل هم تاسو ته وړاندې کړو. بیا هم پاچاجي سړی مه سې، په خیر راغلی. ډېره مننه ستړی مه شې، خیر اوسې. د خپل شعري ټولګې په اړه ووایي. شعرونه مو پوره سوي دي نه دي پوره سوي؟ ځینې خلکو یې په شماري چې 100 پوره سي یو ټولګه چاپوي، ځینې خلکو که 500 هم لیکلي نو ورته منتظر کېږي، ځینې پکې ښه شعرونه انتخابوي، کلونه ورته انتظار باسي. عصمت پاچا په دې برخه کې په کوم نظر ده او څه غواړي؟ والا خوشحال صاحب، ما دومره جرأت به ما کې نه وي که نه چې شاعري ټولګه چاپ کړم، ځکه ما په خپل شعر مې چې و که نه، هغه مې ملګرو ته نشو ورښودلی چې تاسو یې وګورئ چې څنګه شعر دی، غلطۍ پکې وباسئ، ویې ګورئ چې صحیح دی او که غلط دی. نو بیا شاعري ټولګه فکر کوم ډېره لرې خبره ده، هېڅ سوچ مې نه دی داسې چې زه هم داسې وکړم شاعري ټولګه به چاپ کړم. انشاءالله بیا به ګورو به وخت سره شاید پلان بدل شي. د خلکو هغه کومنټونو کې هم خلکو پوښتنه کړې وه چې عصمت پاچا کومه شعري ټولګه لري ټولګه لري. تر دې علاوه ډېره علاقه، ډېره پوښتنې چې په ټیک ټاک کې ما نه سوي دي، هغه دا وې چې ستا شخصي ژوند باندې وي، خو اخره کې به وګورو که وخت و او دا اجازه راکوله بیا ورته داخلېږو که نه بیا نه ورځو. نه ولې نه کاري پوښتنې هم دي او خلکو ته اوس مرکو کې ډېر خوند هم نه ورکوي که نه، چې کوم رنګ د خوښ ده او مینه دې کړې ونې، دا کیسو سره خلک علاقه نه لري، خو ډېر کم شمېر مینهوال دي چې غواړي دا شیان که نه. خو په هر حال هغې ته به راځو. خوشحال صاحب دلته خبره داسې ده که نه چې ما باندې چې څومره شعر ګران دی او دومره بیا راته مینهوال هم ګران دي، نو دا چې د دوی غوښتنه وي، ما مخکې هم خبره وکړه چې ستا امر او زما منل. خواهش ده، ته مو ورور یې او تا داسې یو څوک یې چې زه باوري یم چې یو ځل هم ستا غږ څوک اوري هغه به بار بار کوشش دا کوي چې دا سړی چېرته بیا پیدا کړي، دا خوږ غږ بیا واورم. ډېره مننه. شاعرانو دایره ستاسو یو پروګرام ده، فیسبوک باندې هم ده، په یوټیوب باندې، ټولنیز میډیا کې ډېر مشهور ده او ډېر زیات مینهوال لري. چېرته چې هم پښتانه دي نو حتما د شاعرانو له دایرې خبر دي او د هغه له کوربه خبر دي. د دغه نوم په اړه ولغږي، دغه نوم څنګه انتخاب شو او دغه پلان څنګه ونیول شو چې موږ به دغسې یو پروګرام شروع کوو، دا په هڅه به کوو دا به مخکې ځو؟ په دې اړه که راته وضاحت راکړې. ولې نه خوشحال صاحب، داسې وه چې زه او ملګری مې سره ناست وو، دغه د کوزې پښتونخوا شاعران به مو اورېدل، مرکې به مو اورېدې.
ما مخکې خبره وکړه که نه چې شعر ډېر راته ګران و، نو د دې په خاطر شاعران هم راته ګران و. نو ما غوښتل هغه د دوی مرکې به مې چې له دې شاعرانو ته به یې دومره ډاډ ورکوو، تشویق به یې ورکوو. هغه شاعران چې وو هېڅ شعر به یې نه و که نه، داسې خوند به یې نه و. دوی به ورته وایي چې وا اوهو دا څه زبردست ډېر ښه. نو دوی به دومره ډاډ او تشویق ورکوو. ما ویل موږ څومره ښه شاعران لرو په بره پښتونخوا کې، خادبان لرو، دوی ته داسې څوک نشته چې میډیا ته یې راوباسي شعر لیکلی شي، نه یې د ډاډ څوک شته. او څومره ما چې فکر کوو که نه دغه شعر هم چې دی چې یو څوک ډاډ او تشویق درکړي، نو بیا د شعر د ورځ تر بلې ډېر ښه کېږي. هغه د پرون شعر او د نن شعر ډېر فرق سره لري. نو ما غوښتل هغه ملګري ته مې وویل چې راځه یو ځل دا پروګرام زه ورته شروع کړو. نو هغې هم خدای دې ورسره ښه وکړي او ویې ویل چې زه شروع کوو. نو ما هغه خبره وه چې پروګرام هم شروع کړو، دغه ویلې څنګه نوم به ورکوو. ما ویل ولات دا مهمه خبره ده. نو دغه نوم مې چې و هغه ملګري ورکړې، ویلې دغه د شاعرانو د رپ په نوم به یې جوړ کړو. ما ویل ښه ډېر زبردست نوم دی. ما هم خوښ شو. نورو ملګرو سره دغه موږ چې دغه کار شروع کوو که نه، نو بیا هغه یو لیکنه مو وکړه، بیا مې ملګرو ته واستوله، لکه تا ته مې واستوله، شاعرانو ملګرو ته مې واستوله. ما ویل موږ یې داسې پروګرام شروع کړو، تاسو پکې څه وایئ؟ منفي او مثبت نظرونه مو اخیستل. هغوی ویل چې دا خو به ډېر ښه وشي. ما ویل ښه بس دغه دې موږ شروع کړو. هغه منفي هغه مو دې خوا کړل، هغه مثبت مو راواخیستل. ما ویل زه دغه کار شروع کوو. نو بیا ما هغه کار و چې موږ شروع کړو، د ملګرو ډاډ او تشویق و. هغه لومړی موږ چې دغه کار شروع کولو موږ سره صرف یو موبایل را سره و. بیا هغه موبایل باندې چې کله موږ ویډیو کوله نه مایک و، هېڅ شی هم نه ول دلته. هغه موبایل کې به چې کله موږ مرکه کوله بیا یې په ایډیټ نه پوهېدو. بیرته بیا نیمایي مرکه به مو نیمایي ته رسولې وه چې یو یا به زه غلط شم او یا به میلمه غلط شو، نو بیرته به بیا هغه مرکه به مو بیرته بیا د سر نه کړه، ځکه په ایډیټ یې نه پوهېدو، ډېر زیات مشکلات و. نو بیا هغه یو ملګری و، هغې راته وویل چې زه یې ایډیټ درته ښایم. نو خدای دې ورسره ښه وکړي، هغې ایډیټ راته وښودو. نو اخر که هغه هم لاړه، ویل په تاسو څوک رسېږي. یوه نه بله ورځ هغه لومړی کار چې شروع کړې که نو بیا سړی ډېر تیز وي، یوه مرکه مو وروړه، بله مو وروړه، بله مو وروړه. ما ویل ایډیټ کوئ تاسو یو خدای رسېږي، دا مې چې شروع کړي. نو هغې هم کار را پرېښو. نو بیرته بیا ما ویل دا خو ولا په رښتیا مشکله ده، نو ځکه یوه خپرونه خو نه ده، دا به موږ وم، دا به مو خپرونې وي، شاعران به وي. نو بیرته چې بیا زه کله یوټیوب ته لاړم، یوټیوب کې مې هغه هلته هر څه شته که نه، هغه ایډیټ مې ورنه زده کړم. ما ویل څنګه کولی شو موږ ایډیټ ویډیو ایډیټ کړو. نو هغه ویډیوګانې مې ټولې ډاونلوډ کړې. بیا هغه یو د کین ماسټر په نوم پروګرام و، هغه مو ډاونلوډ کړو. هغه کې به مو ویډیوګانې څومره ویډیوګانې وې هغه کې به مو جوړولې، پاس به یې پې لیکلي و میډ ویت کین ماسټر. نو بیا به موږ وایو چې نو دا چې شو، دغه څومره ساده کار مو شروع کړی. خو ورو ورو سمېدو، بیا مو مایک پیدا کړه، کامره مو پیدا کړه. نو همداسې د ملګرو او د مینوالو په ډاډ او تشویق سره دغه ځای ته راورسېدو چې اوس کامره، مایک، اواز سیسټم ټول هر څه برابر شوي دي. نو همداسې مخکې تلو. بیا مو چې کله لومړۍ پاڼه شروع کړه، دغه ترتیب مو کله شروع کړو، بیا د کوزې پښتونخوا نه میسیجونه وشولې، پاچا تاسو وګورئ، شاعري مو وګوره، تاسو آرام کېنئ، تاسو شاعري چېرته زده ده. ما ویل ښه اوس دا خبره شوه. نور هم ضد ورسره ونیو. ما ویل زه یې درته ښایم چې موږ شاعري زده ده او که نه، تاسو دا چا کار کړی، همدغه میډیاو درته کار کړی دی او سندرغاړو درته کار کړی دی. همدغه یوه خبره زه په لایف کې هم کوم، هر چېرته هم دا خبره کوم که نه، بار بار یې کوم چې دوی ما ته هم دغه خبره منفي نظریات یې راکول. نه پوهېږم چې د دوی څنګه خبره وه، یېرېدل او که دلته یې مینوال زیات وویلې، ډېرې خبرې دي دلته که نه. نو ما ویل زه بیا درته ښایم چې موږ شاعران لرو او که نه. نو همدغه د مینوالو او ستاسو د ملګرو ډاډ او تشویق و چې دغه ځای ته راورسېدو. بیرته بیا دوی راته میسیجونه وکړل. رښتیا یوه فیسبوک پاڼه یې زموږ څخه هیک هم شوه، تقریبا 1.5 لک فالوورز یې ول، هغه هیک شوه. لومړی مو جوړه کړې وه، ډېره تیزه روانه وه. نو نه پوهېږم چا هیک کړه. نو بیرته بیا موږ ته کار مو ونه درولو. ما ویل بیرته بیا شروع کوو، ځکه د دوی سره زه ضد نیولی یم. ما ویل زه یې درته ښایم. داسې خبره راته کړې وه، ویل تاسو شاعران چېرته لرئ؟ ما ویل زه شاعران درته ښایم. نو بیرته بیا هغه دوی چې کله هم دغه بله فیسبوک پاڼه مو جوړه کړه، دا هم ډېره ښه مخکې روانه وه. بیرته بیا دوی میسیجونه راته وکړل،
ویلې هغه د زموږ غزل کې ډیپلومه شي ستاسو د پاڼې نشر شي او یا زموږ ایډۍ ستاسو د فیسبوک پاڼې نشر شي زموږ دلته مینوال پیدا شي هغه نه پوهېږم شاعران یاد خو زه نه یادوم نه به یادوم کنه نو دوی راته ویل چې زه داسې وکړه دغه زموږ غزل ډیپلومه که ما هغه خبره مې بیرته ور وګرځوله ما ویل تاسو شاعران چېرته یې زموږ شاعري اورئ که خوند درکوي خوند به ضرور درکوي تاسو شاعران چېرته یې آرام کېنئ سړیه پاڼې مړنګې کړئ ټولې ختمې کړئ هغه خبره مې ور وګرځوله په خپل ضد ولاړم وم نو زه د مینوالو مننه کوم کور ودان کور ودان رښتیا هم او استاد بیا بیخي کور ودان په دې چې په ډېرو کمو امکاناتو موبایل وکړه او نن سبا نو زه باوري یم چې څوک هم پښتو ژبې سره مینه لري او علاقه لري شعر سره مینه لري هغه تاسو هم پېژنئ او شاعرانو ډېر هم پېژني دا هم به خلکو ومنله تر ټولو مهمه خبره پکې همدا وه چې واقعا او په رښتینې ډول تاسې کار وکړه او داسې استعدادونه هم دې ټولنې ته وړاندې کړل داسې اشخاص دې ټولنې ته معرفي کړل چې ممکن د هیڅ چا تصور هم نسو کولی چې په دغسې کلیو بانډو کې د موږ دغسې ښه ځوانان او دغسې قوي شاعران ولرو ما هغوی م اورېدلي دي شاعري یوازې په اوجي نجي خجي په دې باندې نه ده که نه او بل یوازې په دې نه چې زه همیشه دغه خبره کوم دغه شیانو سره مخالف یم چې اجیګوله دغه ده او اجیګوله هغه ده او لوګي کوه او قاري صاحب او چې دا د ورځې شعر د ختم شو خو زه په پوره باور ملګرو ته وایم چې تاسو شاعرانو دایره پروګرام سره تر اوسه پورې وګورئ تاسو به هم داسې یو شعر پکې پیدا نه کړئ چې هغه د وخت شعر او ختم شي نو موږ ټول تاسې نه په ګډه مننه کوو چې تاسې واقعا خدمت کړی ده او د ټولو په زړونو کې یو خاص ځای لري او انشاءالله چې موږ نور هم تمه دا لرو چې هغه نور استعدادونه چې پټ دي هغه هم داسې په نورو ولایتونو ته ولاړ شي سفرونه وکړي هغوی هم را پیدا کوي هر حال او خیر کور ودان غزل چې خبرې ډېرې اوږدې کېږي کله کله رانه نو غزل به وورو ولې نه ولې نه شعر به درته ووایم چې څه په خامه خوله مې وغوښتله خدایه څه پخې پخې زارۍ مې درته وکړې څه په خامه خوله مې وغوښتله خدایه څه پخې پخې زارۍ مې درته وکړې او دا خو ظلم دی جنته چې در نشم ناروا روا خوارۍ مې درته وکړې دا خو ظلم دی جنته چې در نشم ناروا روا خوارۍ مې درته وکړې او زړه چې اوس هم نه ښه کېږي ایسته مړ شه شپږ اته ځایه یارۍ مې درته وکړې زړه چې اوس هم نه ښه کېږي ایسته مړ شه شپږ اته ځایه یارۍ مې درته وکړې او ته مې بیا هم لکه ډمه خپله نه شوې د سرونو جوارۍ مې درته وکړې ته مې بیا هم لکه ډمه خپله نه شوې د سرونو جوارۍ مې درته وکړې او ستا د لاسه مړې نه دي ضرورته په لاسونو کې پولۍ مې درته وکړې دغه زما د خوښې غزل به درته ووایم دغه د درمان صاحب غزل دی ډېر زیات مې خوښېږي وایي نور د ټول جهان شوم خو د ځان نه شوم جالبه ده نور د ټول جهان شوم خو د ځان نه شوم جالبه ده زه د هغه یو سړي جانان نه شوم جالبه ده نور د ټول جهان شوم خو د ځان نه شوم جالبه ده زه د هغه یو سړي جانان نه شوم جالبه ده او هغه مې په ژوند کې بده رانغله جالبه ده هغې ته په ژوند کې چېرته ګران نه شوم جالبه ده هغه مې په ژوند کې بده رانغله جالبه ده هغې ته په ژوند کې چېرته ګران نه شوم جالبه ده او هیڅ جالبه نه ده ستا په تللو چې مې رخ لاړو ټول چې زه په تا پسې روان نه شوم جالبه ده هیڅ جالبه نه ده ستا په تللو چې مې رخ لاړو ټول چې زه په تا پسې روان نه شوم جالبه ده او دا څنګه شیبې وې وایم خوب به دې لیدلی وي ته راته مسکی شوې زه تاوان نه شوم جالبه ده او هر څه مې رښتیا در وویل نشه ومه زه په بېمانۍ کې بې ایمان نه شوم جالبه ده ځان سره په ټول عمر کې جوړ نه شوم جالبه ده تا سره په ټول عمر کې وران نه شوم جالبه ده او ته
ته لاړې د بل شولې نو دا جالبه هیڅ نه ده، زه چېرته د بل سړي جانان نه شوم. جالبه ده. ته لاړې د بل شولې نو دا جالبه هیڅ نه ده، زه چېرته د بل سړي جانان نه شوم. جالبه ده او داسې راښکارېږي چې نادان زړګی مې صبر شو، نن دې په تګ هسې پریشان نه شوم. جالبه ده. ته لاړې او داسې راښکاره شوه چې نادان زړګی مې صبر شو، نن دې په تګ هسې پریشان نه شوم. جالبه ده. مننه، ډېره مننه. ډېر زبردست، ډېر زبردست، ډېر خوند یې وکړ. قربان. یو بل هم راته ووایه. بل هغه د ازل صاحب شعر به درته ووایم چې نه د جومات وران شي او نه د میخانه ورانه شي، دا څوک چې جنګ غواړي د دغو د خانه ورانه شي. نه د جومات وران شي او نه د میخانه ورانه شي، دا څوک چې جنګ غواړي د دغو د خانه ورانه شي. او دومره اسانه د ولاکه رانه پلار هم لاړ شي، چې څه خو وخورم کنه بیا د یارانه ورانه شي. او ته راته ست نه کوې زما در څخه زړه نه کېږي، ته راته ست نه کوې زما در څخه زړه نه کېږي، خوله مې را جوړه کړم خو بیرته بهانه ورانه شي. واجی زبردست. او د خلکو ورځ چېرته په میاشت کې یوه ورځ ورانه شي، ازله ورکې که زموږ ارزانه ورانه شي. او ډاکټره ستا د محبت کیسه د ورانه نه شي، او که ورانېږي بیا د ټوله زمانه ورانه شي. ډېره مننه، ډېره مننه. ازل نو لږ شوخي ډېر شعرونو کې لږ نه ډېره شوخي ډېر کوي، یو خداس دا د شعر کې بغاوت زیات کوي. بالکل. نوې سه جرأت لري سی ویلي کې جرأت لري د ترخو خرچه را باندې وکړه، پیرا ستړی یم د مرا باندې وکړه، د ترخو خرچه را باندې وکړه، د دې خار د خپل ټول راز درته وایم، ته خو یو ځلې نشه را باندې وکړه. هغه کې اوس ما ډېر نږدې ملګری یم ده، تاسو سره په بنډارونه وکړو، زه نه وم نو تاسو داسې وخت کې راغلی چې زه راتښتېدلی وم. بس خدای دې وکړي چې بیرته مو بیا دیدن سره وشي. خدای مهربان دی. خدای لوی ده. زما د شمشاد تلویزیون باندې چې کوم پروګرام درلوده هلته مو وغوښتل چې تاسې تداوت وکړو، تاسو اخبار ورځو کې خوست ته رانغلئ که تاسو ته په یاد وي. د ثناالله جان همدرد الله پخې د هغه واده وه را سره، نو مسیج یې هم را سره اوسه پورې داسې هغه چې ما بیا تا پاڼې نه وکتو بیخي حیران شوم چې دا څه وایي که نه. خیر الله پاک د هغه وبخښي. د ثناالله جان همدرد کوم شعر دی پیدا؟ ولې نه همدرد صاحب د خدای وبخښي، هغه شعر یې داسې و چې خوله د ګوړې د خبرې د شکرې دي، واړه حسلتونه د زما د شازرګري دي. او موږ نه یو چې خاندو د تندي تقدیر په کرخو، کونډې د پلرو پر کورو جونې مرورې دي. او پرېږدئ د هوس تږو بزي د اندامونو مه ماتوئ، زړونه خو د خدای پاک ملغلرې دي. پرېږدئ د هوس تږو بزي د اندامونو مه ماتوئ، زړونه خو د خدای پاک ملغلرې دي. او رایه که د خدای په نوم که څه در سره پاتې وي، شونډې د ممیزې تورې سترګې د ګرګرې دي. رایه که د خدای په نوم که څه در سره پاتې وي، شونډې د ممیزې تورې سترګې د ګرګرې دي. او ځکه داسې شوي یو د هر چا د خندا یو، سم دم ملایان یې خو خوړلې مو ټکرې دي. ډېره مننه. بس همدغه یو څو بیتونه راته یو بیت یې ماته تاسو ته ویلی و چې مینتوب څه اصیل سړي بې سړیتوبه کړل که دغسې یو څه وایي. بالکل. موږ که د یو بل نه شو یو بل هیرو هم نه، خو بې پیدې هسې ځانونه مو بې خوبه کړل. او دې پښتو ډېر لکه دا زه و ته بې اوبه کړل. دې پښتو نه پوهېږم رانه هېر شو. دې پښتو ډېر لکه زما او تا بې قدره کړل. دې پښتو ډېر لکه داسې سره ټمته و، نه پوهېږم ذهن ته نه راځي. او هغه د شاعر خبره چې اوس مې حافظه کمزورې شوې ده، اوس رانه په یاد غزلې مه غواړه.
یو ځای ما ډېر خوښ شو چې مینتوب سل سړي بې سړیتوب کړل که نه یو دا یو مثلا چې وایي مثلا چې 50 ماین یو هغه درته واده شي په لومړۍ شپه ورته څه وایي که نه یو مثلا مړ یې او داسې و باید یو ډېر ښه باید ډېره مننه عصمت پاچا ما ته دا ووایي چې په شاعرانو کې په اوسني وخت کې د چا د شعرونو شاعرۍ نه زیات متاثره د چا زیات لولي د چا زیات وایي دا خو به ډېره ګرانه پوښتنه وي که زه یې ووایم د نور شاعران رانه خفه نه شي ځکه ما ته ډېر ګران دي داسې ده خوشحال صاحب محترم داسې ده چې زه یې ګورم په فیسبوک کې ګورم یې تعقیبوم یې چې د چا شعر مخې ته راغی که نه هغه شاعران مې لیدلي دي که یو درته ووایم که نه بیا به ډېر وخت ونیسي ټول شاعران مې پېژندلي دي که نه که په ورځ کې یا 2-3 ورځو کې دوی غزل اپلوډ نه کړو نو زه هم والته یې ورننوځم مخې ته چې رانه شي بیا زه هم والته ننوځم هغه ځای کې ضرور یو غزل اپلوډ کړی وي نو ګورم یې سکرین شاټ کوم نو همداسې چې خوند راکړي که نه هغه ټول غزل شاعران مې والا ټول خوښېږي نو د خپله خوښې شاعر به درته نه ښایم ټول راته ګران دي ټول مې خوښېږي څوک چې ښه شعر لیکي که نه هغه ټول راته ګران دي ډېره مننه زه ډېر ټینګار ځکه نه کوم چې رښتیا هم ډېر ملګري نور دي چې بیا هغوی خفه نه شي ولې زما شاعري دا کیسه ده پکې دې کې شک نشته چې پاچا صاحب ښه ډیپلومات و ډېره ښه ډیپلوما کوي او په لنډ وخت کې ډېر زیات مینوال پیدا کړل اوس نو د هر چا په ژبه باندې که د ښه ډیپلومې نوم یادېږي څوک ښه ډیپلوما کوي نو ممکن اول خبره به همدی چې عصمت پاچا زه غواړم چې عصمت پاچا بیا مثلا په لرې پښتونخوا کې دلته ډېر ملګري شعرونه وایي د چا د شعر د ویلو هغه انداز یې خوښ ده ولا د شعر ویلو انداز نو ما سره د مرکو کې چې ناست که نه یو ځینې شته خو چې د چا د شعر انداز مې خوښ دی هغه سعید و سعید شینواری ډېره ښه ډیپلوما یې کوله زه ورسره ناست وم که نه نو هغه کمرمین ته مې وویل چې ما ویل زه دغه سهار انانس واخلم چې مطلب شاعرانو درې قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ نن زموږ سره په خپرونه کې پلانکی ناست دی نو ما چې دغه پیلول ده راته غزل شروع کړ کمرمین ته مې ډایرکټ وویل زه د دې خبرو نه تېرېږم کمره سټارټ کا نو صرف زه او دی غزلونه سره وایو نو داسې یو جالب انداز کې ویل که نه چې ډېر خوند یې کوه ارمان مې و چې یو ځل بیا ورسره کښېنم خو بدبخته نه چې دی اچوی چې پرې وطن په لرو وطنونو شک نشته ما سره میلمه و په پروګرام کې زموږ خو هغې نه علاوه نن شاوخوا زما د سعید شینواري د ملګرتیا 10 کال شاوخوا زیاتو کم کېږي بیا ځکه ننګرهار د وخت نه سره ملګري وو هغه وخت کې چې په محلي رسنیو کې مو کار کاوه کله چې دا ځل را پر آخر ځل سره پروګرام کې میلمه و ته چې شعر ویلي تاسو باور وکړه د دومره ښه انداز راخیسته چې د دې انداز ما فکر احساس کو چې کوم شعر چې ډېر غمجن و نو نږدې و چې زه وژاړم ورته همداسې وه دې کې شک نشته در سره منم یې یو احساسات مې راتل چې زه وژاړم ورته نو واقعا زبردست انتخاب دی ډېر ښه انتخاب دی ډېره مننه عزیزي صاحب پوښتنه کړې ده وایي چې د همدرد صاحب کومه شعري مجموعه برابره شوې نه ده فکر کوم وایي که چېرته د ملګرو په مرسته برابره سي او یا هم که ستاسې د پاڼې له ادرسه د شعري ټولګې لپاره مرسته وغوښتل شي ښه به نه وي په دې اړه ولې نه ښه پوښتنه یې کړې ده ډېره ښه پوښتنه یې کړې ده کور یې ودان هغه باندې ملګرو ډېر د پخوا نه هماغه ځای کې تقریبا هماغه ځای کې د همدرد نه مخکې هغه ځینې ملګري وو هغوی کار پرې کړی و همدرد صاحب د خدای وبخي هغه کتابچه یې په خپله ورکړې وه ټول شعرونه یې ورته انتخاب کړي وو چې دغه به چاپ کړو ځینې ملګري ورغلي وو دلته زما ملګري دي نږدې ملګري مې دي هغوی ورغلي وو دغه ویلې ستا شاعري ټولګه موږ غواړو چاپ کړو بیا همدرد صاحب سره د خدای ښه وکړي ټول چې څومره شعرونه نظمونه ده لیکلي وو هغه یې ټول ورکړي وو ویلې دغه در سره چاپ کړئ نو
هغه ملګری چې کله همدرد صاحب د خدای وبخښي چې کله وفات شو نو هغه ملګری بیرته ویل موږ کار پې کړی دی داسې ډېر ملګري هغه شعر یې چویلی دی چې پښتون چې کله مړ شي قدردان شي نو بیا ډېر ملګري هم دا خبره کوله چې زه یې چاپ کوم بل یې وی چې زه یې چاپ کوم ما ویل زه یې چاپ کوم نو ډېر ملګري وی نو هغه ملګري ما پوسټ هم وکړو چې مخکې چې چا ستایلی و همدرد صاحب چې کله ژوندی و په هماغه ځای کې د ده په ژوندون یې هغه ملګري ورته ویلي وو چې ستا شاعري ټولګه زه چاپ کوم دغه حق هم د هغوی کېږي باید هغوی چاپ کړي زه د هغوی ملګرو سره درېدلی وم ډېر جنجال مو سره په تېر کړ نو هغه کتاب هغو ملګرو چاپ شوی ده ډېر ښه مخکې ډېره ښه ده ډېره ښه ده نو عزیز جان خدای دې وکړي چې پوښتنه دې اخیستې د کتاب د نوم په اړه معلومات شته شعري ټولګې والا اوس ما هم ډېر سوچ کوم ما ویل ضرور هم دا پوښتنه مخې ته راځي زه به ستا د پوښتنې مخکې به یې زه ورته حل کړم نو ما نه ذهن نه مو وته که نه نه پوهېږم والا داسې چې شی و ایرې کشکول کې داسې یو نوم یې ورکړی و خیر په هر حال رضا خان سیرت مولوي صاحب د شمشاد ټلویزیون باندې صاحب دینی پروګرامونه کوي ټول خلک یې پېژني کومنټ یې کړی ده وایي چې ولې خولۍ اروپا نو فرانسه نو دونه ګرمه سوې ده چې سړی حیران پاتې شي ورته هېڅ دا کړکۍ مې څو دفعې واده کړه ماشومانو غږ راته په همدې خاطر مې بنده کړله ما څه غږ رانیسي والا ګرمي به زیاته وي در سره منم یې نو دلته کال څه ده زیاته سوې ده ګرمي ولا دلته هم بیخي زیاته ګرمي وه که نه او دغه 2-3 ورځې کېږي چې د مازدیګر کې یو ښایسته باران کېږي که نه نو هوا او موسم یې دومره زبردست کړی دی سم لکه ایر کنډیشن دا رقم ته هوا ده نو دلته ماشاءالله بیخي ښایسته ده ستا وخت هم ډېر نه اخلو څو 2 غزلې درنه اورو هغې نه وروسته بیا شخصي ژوند باندې لنډې څو پوښتنې لرو ولې نه د درمان صاحب غزل به درته ووایم چې دلته هر وخت شاه شجاع غوندې یو شای پیدا دی زما د هر دور نظام کې یو چینجای پیدا دی دلته هر وخت شاه شجاع غوندې یو شای پیدا دی زما د هر دور نظام کې یو چینجای پیدا دی او تشویش اخیستی یم ته څومره ماته کړی غم په ډیرانونو کې مې ستا د لاس بنګړی پیدا دی بېشکه او ته په دومره طبیعت کې څنګه نشي لیدای ما د جانان په هنري سترګو کې خدای پیدا دی ته په دومره طبیعت کې څنګه نشي لیدای ما د جانان په هنري سترګو کې خدای پیدا دی نو ته مې ولې په مرګي ډاروې خوله د جار شم زه عقیده لرم ژوندیو ته مرګی پیدا دی نو ته مې ولې په مرګي ډاروې خوله د جار شم زه عقیده لرم ژوندیو ته مرګی پیدا دی او د سرې خولۍ او تور څادر څښتن ته زړونه ورکړئ په پښتنو کې دا ایله د کار سړی پیدا دی بېشکه د سرې خولۍ او تور څادر څښتن ته زړونه ورکړئ په پښتنو کې دا ایله د کار سړی پیدا دی او دا خلک وګوره لاسونه ښکلوي د یو بل دا خلک او نن سبا په فیسبوک کې بیخي دا خبره بیخي زیاته شوې ده که نه دا خلک وګوره لاسونه ښکلوي د یو بل دا خلک وګوره د خدای سره یې خدای پیدا دی دا خلک وګوره لاسونه ښکلوي د یو بل دا خلک وګوره د خدای سره یې خدای پیدا دی او د کلي لویو او وړو ډولونه وډنګوئ زموږ د کلي د شهید عسکر بچای پیدا دی د کلي ورستی بیت دی چې د کلي لویو او وړو ډولونه وډنګوئ زموږ د کلي د شهید عسکر بچای پیدا دی بل غزل اورو هغه د شهاب صاحب غزل به درته ووایم چې تللی به وې مګر په ډېره ناروا لاړې زه دې له ټولې دنیا موړ کړم او بیا لاړې او رواجه ژوند اسانه نه دی نالیدلو سره جونه د پلار له کوره ټولې په شړا لاړې او ورکې له خدایه مخکې خپل پرهر راوښودلې زما چې وینې بهېدلې ستا په خوا لاړې ورکې له خدایه مخکې خپل پرهر راوښودلې زما چې وینې بهېدلې ستا په خوا لاړې
او اوس نو باور سړی د زړه په درزا څنګه وکړي، څنګه مې نه منله، څنګه پر اختیا لاړې. او ته دا موسم ګوره، ته دا موسم ګوره چې سخته ګرمي خولې لګوي، اور سره وانخلي جلګۍ په لالي خولې لګوي. ته دا موسم ګوره، ته دا موسم ګوره چې سخته ګرمي خولې لګوي، اور سره وانخلي جلګۍ په لالي خولې لګوي. او که چا لیدلی نه وي خدای دې پرې ونه ویني، د غربت هره یوه شیبه په سړي خولې لګوي. الله همداسې ده. بیا ووایه که چا لیدلی نه وي، که چا لیدلی نه وي خدای دې پرې ونه ویني، د غربت هره یوه شیبه په سړي خولې لګوي. او دا د اتڼ مخ ته وړه جلکۍ وو، دا د اتڼ مخ ته وړه جلکۍ خو وپوهوئ، ویښته دې نه خلاصوي زما په زړګي خولې لګوي. او له درده مست یم نن مې پښې په ځمکه نه لګېږي، په حافظه مې ستا د تن خوشبويي خولې لګوي. او شهینه ته به ما ته ډېره ډاډګرنه راکړې، خو په غزل کې دې پرته بې وسي خولې لګوي. ډېره مننه. ډېر خوندور و. دوه بیتونه وایم، دوه درې بیتونه درته وایم. ډېر خوندور. اوس ما هم درته وې خوشحال صاحب، اوس ما هم درته وې چې صرف زه نه وایم ته به هم را سره وایې. نه موږ ته اړتیا نشته چې تا اورو. قربان دې مې پوښتنې د سپوږمۍ نه ماله خوب نه راتلو. پوښتنې د سپوږمۍ نه ماله خوب نه راتلو، چې هم جدا د لیونۍ نه ماله خوب نه راتلو. اوهو عصمت پاچا ته څه خبرې چې هجران کې په ما څه تېرېدل، څه خبرې چې هجران کې په ما څه تېرېدل، زړه مې و تور له زندګۍ نه ماله خوب نه راتلو. واه 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 بشکه واه. څه خبرې چې هجران کې په ما څه تېرېدل، زړه مې و تور له زندګۍ نه ماله خوب نه راتلو. په کومه ورځ چې ما ته تا د مینې ښه کړې وه، کومه ورځ چې ما ته تا د مینې ښه کړې وه، په هغې شپه د خوشحالۍ نه ما ته خوب نه راتلو. اوهو ډېر ښه ده، ډېر ښه. اول ځل چې کنه اظهار وکړي د مینې شي مینه جوړه شي کنه، بیا خوبونه چېرته دي. د مینې ښه کړې وه، په هغې شپه د خوشحالۍ نه ما ته خوب نه راتلو. او بیګا مې ستا کتاب کتو، ما پکې ځان لیدلو، ودانه بیا د خوشحالۍ نه خوب نه راتلو. مننه بادشاهجي. دلته ما نه کړې ستا د اصلي آی ډي په هغه باندې ملګرو. زه فقط یادونه کوم چې زما همدغه نه مخکې پوسټ وګورئ، د پاچاجي آی ډي مې منشن کړې ده، په ډېره اسانه طریقه باندې پیدا کولی شئ. همدا اصلي آی ډي ده، خپل آی ډي ده. او فیسبوک باندې هم ستا ده، آی ډي ته څه نه وځي، فیسبوک باندې هم پیدا کولی شئ، ورته هلته پوسټونه شیر شوي دي. ملګرو همداسې ادرس به څنګه خوشحال صاحب اواز یې څومره وبخه. ستا د آی ډي پوښتنه کړې چې ستا اصلي آی ډي کوم یوه ده. همدغه زما آی ډي ده، او یو څو نورې جوړې شوي دي، دوی مو لکه ګرمې نه بولم که نه، هغه چا چې جوړې کړي دي د هغوی نه هم زه مننه کوم. زه چې ووینم که نه ځان ته داسې حیران شم چې زه څوک یم زما په نوم څوک آی ډي جوړوي، جالبه راته ښکاره شي. خو یو وخت کې ما همداسې پرېښو، ما ویل زه دوی دې خوشحال وي. بیا هغه یو څو هغه آی ډي چې جوړې کړي وي که نه، نو بیا تا ته میسج کړی و، بل ته یې میسج کړی و، نو په هغه ځای کې زه هم لږ خفه شوم، غلطه استفاده یې ترې اخیستو. بیا ما پوسټ وکړ، ما ویل دا یو هم په ما پورې تړاو نه لري، تقریبا 22 که څو آی ډي جوړې شوي وي. ما ویل اوس دې ته ګوره، هغه د ټیک ټاک ولا انسټاګرام ډېره جالبه ما ته ښکاره شو. ما ویل دا څنګه خبره ده. نو همدغه زما اصلي آی ډي ده، دلته چې دلته معلومات کیږي که نه، چې ننوځي که نه زما آی ډي ته والته څوک ورننوځي، هغه پوسټونه هغه عکسونه معلومات کیږي. ډېره پخوانی ده. پوسټ کې منشن کړم ده، پروګرام لپاره چې مې پوسټ منشن کړی ده، ستا اصلي آی ډي همغه ده. نو ملګري کولی شي په ډېره اسانۍ هغه ځای نه پیدا کړي. خیر اوسې، مننه. مننه. ډېرو ملګرو درته نن د ویل چې نن د پلار ورځ ده، او موږ پاچا صاحب ته وایي د پلار د ورځې مبارکي ورته وایو. ډېره مننه. نو د دوی دا هغه کې لیکلې وه. کورې ودان ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسې.
البته که اجازه دی وي. څنګه خوشحال صاحب؟ شخصي ژوند باندې فقط څو پوښتنې لرم ملګرو. ولې نه مهرباني. ښکاره ده چې عصمت پاچا باندې به ډېر خلک مین وي. عصمت پاچا به خوښېږي او دې کې شک نشته. آیا عصمت پاچا شو و کده یا به اوسي وروسته به د واده کیسه کوو؟ خوشحال صاحب بیت ته وبخه بیا ته تکرار کا. عاشقۍ په اړه ملګرو پوښتنه کوي چې عصمت پاچا په چا سره مینه کړې یا په چا مین دی، کسي کیسه ده. طبعا په عصمت پاچا به ډېر خلک مین دي، اوس مهمه ده چې دی په چا مین دی. وایم خوشحال صاحب دلته سپین خبرې شوې نو وایو به سره موږ بایللي عاشقان یو. هغه د ډاکټر صاحب خبره را یاده شوه، هغه حیران صاحب ډاکټر صاحب حیران هغه یو څو بیتونه را یاد شو چې لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم او د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغی د ملګري په واده کې غلی ناست یم. کفایت به وکړي. والا نه داسې ده چې زما مبارزه کړې ده که نه، مبارزه مې کړې ده، نو د خپل زړګي د ښه کېدو لپاره دوباره تکرار به وم چې مینه مې کړې ده او په مینه مې واده کړی دی. ډېر په خوشحالۍ ژوند مې دی اوس. خدای پاک د خوشحالۍ څو چنده که او نوره دې زیاته سي. هغه د شاهین صاحب بیت دلته رایاد شو، ډېره مننه. وایي شاهین چې نه بدوي خپله ښه شپه نه بدوي، رقیب یې خدای شته که د سترګو کونج ته هم راځي. ډېره لیده ډېره خیر د ماشومانو په اړه اولادونو په اړه دی. ولې نه، یو مې لور ده او یو مې زوی ده. ماشاءالله. خیر اوس ډېره مننه. ډېره مننه. مهرباني دوه غزلې درنه اورو بیا به انشاءالله ستا وخت هم نور نه اخلو ځکه پوره یو ساعت مو دلته کلک کېنولی یې. خیر اوس ستا سره بنډار خوند کوي خوشحال صاحب. دغه د فیسبوک کمپنۍ وننه به زه مننه وکړم چې خدای دې ژوندي لري. کورونه یې ودان دا خو شته که نه، که ډېر سره لرې یو که نه بیا هم دغه د مخامخ سره وینو. نو شعر به درته ووایم. څنګه مخکې په یاد بي بي سي به یو خبره کوله نړۍ په ورغوي کې. بېشکه اوس همغه نړۍ په ورغوي کې ده که نه، دا موبایل په ورغوي کې ده نو ټول سره وصل کړي یو. موږ باید مننه ورنه وکړو. خیر اوسې. هغه د درمان صاحب غزل به درته ووایم. درمان صاحب مې ډېر خوښېږي. شعرونه به درته ووایم چې په لار کې مې یوې ښکلي ته سترګک وهلی دی، په ځاله د مچو کې مې ګوتړک وهلی دی. په لار کې مې یوې ښکلي ته سترګک وهلی دی، په ځاله د مچو کې مې ګوتړک وهلی دی. او درواخله که مستې غواړې که پیس ښې که شیدې، ما خپل ځان ته د شنو بنګو درک وهلی دی. درواخله که مستې غواړې که پیس ښې که شیدې، ما خپل ځان ته د شنو بنګو درک وهلی دی. او ښه نه و ماښام مې په هر څه کې لټولې، په ځان پسې مې څو ځله شپېلک وهلی دی. ښه نه وم ماښام مې په هر څه کې لټولې، په ځان پسې مې څو ځله شپېلک وهلی دی. او خبر یې ستا د تللې پله په لټه لونګینه، په پله مې نن د ټول کلي سرک وهلی دی. او نن مې ستا په نوم لاليه دوه ګوټه دي، نن مې ستا په نوم لاليه دوه ګوټه خوړلي، هو نن مې ستا په نوم لاليه جک وهلی دی. هغه د رفیع الله حیران صاحب غزل و چې هغه زموږ خوستی دی، ډېر ښه شعر لیکي چې څو چیغې مې وهلې نن هوا ته باید وای، درغلی لیوني رقم ته تا ته باید وای. او کاش هر چاته مو کړې وای کیسه د بربادۍ، زه مخکې وای او ته راپسې شاته باید وای. او وهلی مې دی ټولو نارواوو ته ټټر، ګیله خو ودرېدلې والله ماته باید وای. وهلی مې د ټولو نارواوو ته ټټر، ګیله خو ودرېدلې والله ماته باید وای. او تر څو به د رواج د جبر لاندې و قربان،
زما او ستا کیسه نور یوې خواته باید وای او حیران په کږلېچنه لاره اوس هم دی روان راکش د له تیارو څخه رڼا ته باید وای مننه ډېره مننه. پوښتنه کړې چې عصمت پاچا باندې یو دانه خپل غزل هم ووایه، خپل شعر یې. ولې نه؟ خپل شعر خو به ډېر راته ګران وي، ډېر به راته ګران وي. یا بله ورځ یو ملګري سره ناست وم، نږدې ملګری مې و، شعر یې ډیکلمه کوه، ویلې راځه یو ځای ډیکلمه کوو، ته راته خپل غزل ووایه. ما ویل نه یې وایم، ډېر راته ګران دی، ډېر به مشکله وي چې زه یې وایم، که نه ډېره مشکله خبره ده، نو کوشش به وکړم چې ویې وایم. مهرباني. هغه شعر خو داسې و چې څو پیالې شراب د شنې ویالې تر څنګ، ستړی یم د ټګې زمانې تر څنګ. څو پیالې شراب د شنې ویالې تر څنګ، ستړی یم د ټګې زمانې تر څنګ، او خوله به دې د خپلې خولې اخیستې وي، مه ودرېږه ته د آینې تر څنګ. زبردسته. بیا ووایه. خوله به دې د خپلې خولې اخیستې وي، مه ودرېږه ته د آینې تر څنګ، او هورې دي جنت ته شنه باغونه دي، ناست یمه موده پس د هغې تر څنګ. هورې دي جنت ته شنه باغونه دي، ناست یمه موده پس د هغې تر څنګ، او څاڅکی شراب پاتې د ګلاب پر مخ، پاس په اننګیو د خولې تر څنګ. او ښکلی دی سپېڅلی دی پاچا یاره، ژوند څه دی انځور دی د ادې تر څنګ. مننه. ښکلی دی سپېڅلی دی پاچا یاره، ژوند څه دی انځور دی د ادې تر څنګ. او دغه څو نور بیتونه و چې ادا دې وه خندا مې هم خوښه ده، راځه د زړه سودا مې هم خوښه ده، او په خوله کې هسې لوپټنې ونه، د سترګکي ادا مې هم خوښه ده، او په ملاقات کې د وجود رپېدل، خو د زړګي درزا مې هم خوښه ده. په ملاقات کې د وجود رپېدل، خو د زړګي درزا مې هم خوښه ده. نه منکر به یې د مینې نشم، یو ځل مې خوښه بیا مې هم خوښه ده. نه منکر به یې د مینې نشم، یو ځل مې خوښه بیا مې هم خوښه ده، او ما چې خبره وکړه دا څنګه وه، هو بده نه وه ستا مې هم خوښه ده. او پاچا د نیمې لارې نه دی ښکلیا، نن دې رضا سبا مې هم خوښه ده. ډېره مننه. زبردست. یو بل شعر دی که په یاد چې ستا ستړې ساه وې څه عجیبه موسیقي غږوي. دا که راته ووایې په یاد دی ده؟ یاره ذهن ته نه راځي. ستا ستړې ساه وې څه عجیبه موسیقي غږوي، سترګې دې مړاوې څه عجیبه موسیقي غږوي. والا نه راځي ماته یاد. بدو کې وپلورله هغه جلۍ چې د ورور بدو کې وپلورله، لکه د ناوې څه عجیبه موسیقي غږوي. خو دغه دوه بیتونه ما سره ول پاچاجي، ما ولکه تاسو ټوله موسیقي باید فکر کوم شته ده. پاچا الحمدلله دا هستی خوشته په دنیا، الحمدلله دا هستی خوشته په دنیا، د مور دعاوې څه عجیبه موسیقي غږوي. ډېره کاشکې دې دا ټول فون به یې کړی و. قربان دې شم. خیر یې صحیح. عبید زما مشر ورور دی، سلامونه یې راستولي دي، دایم دلته په ډنمارک کې دی، نو تا ته هم سلامونه کړي ټول. علیکم سلامونه. موږ سلامونه دې ورته ورسي کور ودان. چې زموږ دعوت دی ومنه، خپرونې ته راغلې، ګډون دې وکړه، وخت دې راکړه، کور دې ودان. که څه ویل لرې مینوالو ته دې، ملګرو ته دې، د خپل فیسبوک پاڼې په اړه، د خپل یوټیوب چینل په اړه، نو کوم پیغام خاص مهرباني؟ ډېره مننه کوم خوشحال صاحب. لومړی ستا څخه مننه کوم چې دومره لرې ځای کې بیا هم وایم چې موږ دې په یاد و، دغه د مخامخ سره وغږېدو، کور ودان. ډېره مننه کوم. د مینوال هم ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره راسره و. نو پیغام خو مې دغه دی چې مینه وکړئ، ژوند په مینه ښکلی دی. ډېره مننه کوم. ډېره مننه. کور ودان. ډېره مننه.
مننه چې پروګرام مو تر دې وخته واورېده، وبلیدو، ملګرو سره مو شریک کړ. انشاءالله د راتلونکي برنامې په اړه به درته بیا د راتلونکي اونۍ په سر کې زه ووایم چې څوک را سره میلمه دی. ستاسو سپورټ، ستاسو ملګرتیا ته اړتیا زیاته ده. انشاءالله ستاسو سپورټ به یو موږ پروګرام مخې ته وړو. نن مو له خوست ګران ملګری عصمت پاچا میلمه و چې تاسو یې شعرونه واورېدل، تاسو د هغې په اړه پوښتنې رالېږلې وې، هغه مو ترې وکړلې، او ځینې پوښتنې چې ما سره وې یا د مینوالو په فکر کې وې هغه مې ځینې وکړلې. په هر حال له تاسو ټولو ډېره مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، تر بیا او بلې خپرونې تاسو په پاک او بخښونکي الله تعالی سپارم. ښاد او بریالي اوسئ، ښه وختونه ولرئ. الله پامان.